السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه په څلورو موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول په ضلع بنو کې د یو ځوان د قتل وروستو په سیمه کې تازه ترین صورتحال څه دی د عمران خان د رهایۍ لپاره ځینې ذرایع وایي چې په بیک ډور چینل باندې خبرې روانې دي د عمران خان سره ملاقات لپاره چې کوم ټیم تشکیل کړی شوی دی په دې باندې د تحریک انصاف دننه ځینې اختلافات هم رامخته شوي دي دغه رنګ داخله وزارت د خیبر پښتونخوا حکومت ته درخواست کړی دی چې د افغان طلباو ډیټا دی وفاقي حکومت ته ورکړی شي انجینیر مرزا څوک چې یو نامتو سکالر دی هغه د مریم نواز په حق کې او د مسلم لیگ نون سره چې کوم قربت دی په دې باندې به هم زه خبره کوم د دې نه علاوه صحافي ارشد شریف شهید د چا په نوم باندې چې د خیبر پښتونخوا د پیښور یونیورسيټي شعبه صحافت منسوب کړی شوی دی په دې ویلاګ کې به زه په دې معامله هم خبره کوم د ویلاګ باقاعده آغاز نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل تاثرات پرېږدئ چې ماته پته لګي ستاسو تاثرات څه دي کتونکو زه به لږ ذکر کوم چې په ضلع بنو کې د یو ځوان د قتل وروستو حالات ډیر زیات کړکېچینو سیمه کې احتجاجونه روانو نن دغه احتجاجونه اگر چې ودرېولي شوي دي ځینې شرایط خو هم پکې مخې ته راغلي دي د دې بیکګراونډ به زه بیان کوم چې په 4 مارچ باندې په بنو کینټ باندې ترهګرو چې حمله وکړله د دې وروستو بنو میرانشاه روډ کوم چې د کینټ سره متصل دی په دې باندې د امدورفت پابندي لګولې شوې وه خلکو به اگر چې عرضي طور دغه روډ استعمالو ځکه چې بنو سیټي روډ ډیر زیات مصروف دی رشي په نو خلکو به په متبادل توګه دا روډ استعمالو خو پولیسو او سکیورټي فورسز به خلک بیا هم منع کول خو پرون داسې واقع وشو عجیبه غونتې چې یو فایر وشو مقامي خلک وایي چې یو سنگل فایر شوی دی د هغې په نتیجه کې په موټر سایکل سواره 2 کسان لګېدلي دي په کې یو په موقع باندې په حق رسېدلی دی او دویم تن ژوبل شوی دی د دې وروستو مقامي خلک ډیر غوسه شو او د احتجاج یې شروع کړو او د نن ورځ لپاره دوی چې کوم دی د هړتال اعلان وکړو د دې په نتیجه کې دغه خلکو دغه روډ چې کوم بنو میرانشاه روډ کوم چې انتهایی حساس روډ دی اهم ترین روډ دی د بند کړو او باقاعده توګه اعلان وکړو چې مزید په دې باندې کرفیو یا چې دفعه 144 ته دا مونږه نشو برداشت کولی او دفعه 144 لري کړی شو دوی په باقاعده توګه دغه سړک چې کوم د احتجاج په نتیجه کې دا آزاد کړو خو د شپې ځنې ذرایع وایي چې د شپې د ضلعي انتظامیې سره د دې جرګې مشرانو ملاقات وشو د دې په نتیجه کې دوی په ځینو شرطونو باندې ایګری شو په کې د دغه مقتول ځوان جنازه وه هغه نن په 11 بجې ادا کړې شوه او د دې په نتیجه کې دغه احتجاج ختم کړی شو خو د دې جرګې لخوا حکومت ته یا یعنی ضلعي انتظامیې ته دا شرط کېښودل شوی دی چې پر 10 ورځو کې دی دا روډ کولاو کړی شي کوم چې همترین روډ دی په دې روډ باندې کینټ ایریا ده په دې روډ باندې پولیس لاین دی نور حساس ودانې دي نو دا روډ د کولاو کړی شي عام خلکو لپاره او په دې اگر چې سکیورټي سخته کړی شي خو دا روډ د کولاو کړی شي چې خلکو ته اسانتیاګه په لاس ورشي نو ضلعي انتظامیې دا اگر چې منلې دا خو مشران وایي چې 10 ورځې مونږه مهلت ورکړی دی که په 10 ورځو کې دا روډ کولاو نه کړی شو نو بیا به دوی د احتجاج راتلونکي لاهې عمل ټاکي کتونکو د پروګرام دویمه موضوع د عمران خان سره د ملاقات ته په دې ملاقات کې چې کوم ټیم تشکیل کړی شوی دی په دې کې حکومت دا شرط کېښودی دی چې دا ډیا له جیل نه بهر به تاسو میډیا سره خبرې نه کوئ دا یو ډیر زیات معمولي غونتې ډیمانډ دی تحریک انصاف اگر چې په دې ډیر زیات خفه دی خو په دې کې هیڅ د افغان نشته دی که میډیا سره د تحریک انصاف مشران خبرې وکړي یا ونه کړي خو د تحریک انصاف لپاره ګایډ لاینز خو به د عمران خان لخوا په باقاعده توګه جاری کیږي دغه کم از کم یو لوی اچیومنټ د تحریک انصاف لپاره ترلاسه شوی دی ځکه چې د ځینې وکیلانو او د فیملی ممبرز نه علاوه د عمران خان سره د ملاقات اجازت نو خو د دې شرط په نتیجه کې د عمران خان سره د پارټۍ د مشرانو ملاقات چې کوم دی هغه تسلیم کړی شوی دی او نن په باقاعده توګه سلمان اکرم راجا بابر روان او یو شمېر نور مشرانو د عمران خان سره ملاقات کړی دی اگر چې تحریک انصاف د اډیاله جیل نه بهر د حکومت دا شرط منلی دی چې اډیاله جیل نه بهر به دوی میډیا ټاکس نه کوي خو په دې کې فایده دا ده چې د عمران خان براه راست احکامات په پارټۍ ته ځي او صحیح احکامات پر راځي مطلب سنی باتې به پکې نه تحریک انصاف ته د اجازت ملاو شوی دی چې د عمران خان سره د ملاقاتونه شروع کړي نن دغه ملاقات شوی دی کتونکو د عمران خان د رهایۍ هم خبره کیږي دا رهایي په 2 صورته کې کیږي چې تحریک انصاف د اختر نه وروستو کل جماعتي کانفرنس رابللی دی
په دې کې د مسلم لیگ نون نه علاوه ټولو سیاسي جماعتونو ته د دعوت ورکولو تجویز وړاندې کړی شوی دی. په دې اے پی سی کې به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اپریشن باندې غور کولی شي، د افغان کډوالو په معامله به غور کولی شي او دغه شان یو شمېر نورو امورو به خبرې اترې کولی شي. د دې لپاره د عمران خان رهایی زیر غور ده. ځینې خلک وایي چې عمران خان به د ویډیو لینک په ذریعه په دې کې شرکت کوي. ځینې خلک وایي د تحریک انصاف مشران دا رایې لري چې عدالت کې دوی درخواست جمع کړي او د دغه درخواست په نتیجه کې عمران خان په پیرول باندې رها کړی شي. نو دا به د دې په نتیجه کې به عمران خان د لږ وخت لپاره راوځي او بیا به واپس خپل جیل ته ولېږلی شي. کتونکو د عمران خان دویم معامله چې کوم دا حکومت دا غواړي چې د پارلمان چې کوم نیشنل سکیورټي کمیټي دا د چا اجلاس چې 13 ورځ کې شو، د دې دوباره اجلاس حکومت لخوا زیر غور دی او په دې کې د عمران خان پارټیسیپیشن یا د تحریک انصاف چې کوم اعلی قیادت دی د دوی د شرکت امکان دی. خو عمران خان دا ویلي دی یا د تحریک انصاف مشرانو دا ویلي دی چې عمران خان په دې کې د ویډیو لینک په ذریعه شرکت وکړي نو دا به ډیره ښه وي، ځکه چې دا اجلاس د امن او امان لپاره، د اپریشن لپاره، د دهشتګردو خلاف په دې لپاره کولی شي. نو د عمران خان په دې کې موجودګي یا شرکت لازم دی. نو په دې دوو صورتو کې د عمران خان شرکت کېدلی شي، په پیرول باندې رهایی یا د ویډیو لینک په ذریعه. د پیرول دې ته ویلی شي چې د یو لږ وخت لپاره په عرضي توګه د یو قیدي رهایی وشي او هغه چې کله دغه ایونټ ختم شي نو واپس خپل جیل ته ولېږلی شي. کتونکو د دې نه علاوه عمران خان چې کوم رهایی ده، کوم چې د تحریک انصاف بنیادي کنسرن دی، د عمران خان رهایی به کله کېږي دا د ډیر زیات د تشویش خبره ځکه نه ده چې عمران خان په خپله مرضی باندې په جیل کې دی. که هغه نن وغواړي نو سبا دا وخت چې کوم دی هغه به رها شوي وي، یا به په زمان پارک کې وي، یا به په اسلام آباد کې چې کوم د هغه بنیګاله هاوس دی په هغې کې موجود وي. خو عمران خان په د حکومت په ټرمز باندې د حکومت په شرایطو رهایه ته هغه بالکل تیار نه دی. عمران خان دا وایي چې زه به د آیین او قانون دننه رها کېږم او خپل کیسونه به د یو فایټ په ذریعه باندې ګټم او د هغې وروستو رهایي زما په عمل کې راځي. عمران خان دا وایي چې د هغه رهایی یا چې کوم جیل کې د هغه ژوند دی په دې باندې هیڅ فرق نه غورځېږي، ځکه چې د هغه جدوجهد د آیین او قانون او پاکستان کې د جمهوریت د سرلوړۍ لپاره یا سربلندۍ لپاره دی. کتونکو په د ویلاګ په دې برخه کې به زه ذکر کوم چې وفاقي وزارت داخله خیبر پښتونخوا ته دا خواست کړی دی چې په صوبه کې څومره هم تعلیمي ادارې دي او په دې کې څومره افغان کډوال بچي دي زیر تعلیم دي، د دې ډیټا دی 27 مارچ پورې حکومت ته ورکړی شي. کتونکو دا هغه کډوال دي یا د هغه کډوالو بچي دي د چا سره چې ای سی سی کارت دی یا غیر قانوني کډوال چې کوم دي د هغوی بچي په دې کې شامل دي. کتونکو حکومت دا ځکه غواړي چې په 1 مارچ باندې د افغان کډوالو لپاره چې کوم اخیری مهلت دی دا ختمیږي او د 1 اپریل نه به په باقاعده توګه د ای سی سی کارت هولډر خلاف کاروایی شروع کولی شي. نو حکومت دا غواړي چې د دې لپاره اول په صوبه کې چې کوم بچي دي د افغانانو کوم چې زیر تعلیم دي د دې ټوله ډیټا واخلي. بل دا خبره کیږي چې آینده لپاره د خیبر پښتونخوا د دې خلکو انرولمنٹ نه کوي. وفاقي حکومت دا هم غواړي. پاکستان کې دا مهال تقریبا 8,80,000 ای سی سی کارت لرونکي دي. دا ای سی سی کارت لرونکي هغه کسان دي د چا رجسټریشن چې د یو ان ایچ سی آر سره نه دی شوی. د یو ان ایچ سی آر سره چې کوم کډوالو رجسټریشن شوی دی هغې ته پی او آر کارت ویلی شي، یعنی پی او آر کارت لرونکي هغه کډوال دی د چا رجسټریشن چې د یو ان ایچ سی آر سره شوی دی. د دې لپاره تقریبا 13 جون اخیری مهلت ورکړی شوی دی. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې په پاکستان کې چې کوم دغه کارت هولډرز دي یعنی چاله چې یو ان ایچ سی آر اجازت ورکړی دی پی او آر کارت لرونکي دي د دې تعداد تقریبا 14 لکه دی او 2 لکه پورې ویل کېږي چې غیر قانوني افغان کډوال د دې نه علاوه هم ژوند کوي. دغه رنګ دا ټول چې راوځي کې نو تقریبا 13 لکه پورې یا 3 میلیونه پورې افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان دا غواړي چې دا خلک خپل وطن ته لاړ شي، هلته اوس امن قایم شوی دی او دا هغه ځای نه که پاکستان ته دوی واپس راځي نو باقاعده ډاکومنټس په ذریعه دی راشي چې کوم طریقې کار دی د ویزې چې کوم طریقې کار دی په دې باندې د پاکستان ته واپس راشي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې انجینیر محمد علي میرزا څوک چې یو نامتو اسلامي سکالر دی د هغه د تحریک انصاف سره اختلافات راغلي دي. ډیره عجیبه خبره ده. اختلافات یا تنقید کې څه مذایقه نشته دی خو 180 انګل باندې د چا یو ډایرکشن چې چینج شي یقینا چې سوالات راپورته کوي او یکدم هغه د مسلم لیگ نون په حق کې بیانات ورکړي دي. نن هغه د مریم نواز په حق کې دا بیان ورکړی دی چې مریم نواز کله هم خبره کوي یا خطاب کوي د هغې هر یو لفظ چې کوم دی هغه په لوجیک باندې یا په منطق باندې مبني وي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې انجینیر محمد علي میرزا په کوم ځای کې ولاړ دی. د دې نه علاوه ارشد شریف څوک چې 2.5 کاله مخکې شهید شو په کینیا کې د هغه په نوم باندې د پیښور یونیورسټي شوبه
شعبه صحافت منسوب کولو اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا حکومت. په دې باندې خلکو تنقید کړی دی، ځینو خلکو په دې باندې تنقید کړی دی. تنقید جایز دی خو محض تنقید کول ناجایز دي. کتونکو ارشد شریف په شهید شوی دی په باقاعده توګه هغه یو انټي اسټابلیشمنټ صحافي و، که دغه په نوم باندې د شعبه صحافت ډپارټمنټ چې کوم دی منسوب کړی شي نو په دې کې څه لویه مضایقه نشته. موږ ګورو چې مختلف روډونه، یونیورسټۍ، ایرپورټس د مختلفو شخصیاتو په نوم باندې کړی شوي دي. نو دا یو داسې خاص خبره نه ده، دې له سیاسي رنګ ورکول نه دي پکار. کتونکو د هغه خلک په دې چې کوم تنقید کوي په دې کې زیاتره هغه خلک تنقید کوي څوک چې د اسټابلیشمنټ په لاسونو کې اوسیږي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.